دا د کندهار ښار له ډنډ چوک څخه تر باغ پل پورې د سړک پراخونې لویه پروژه ده چې اوږدوالی یې 9.5 کیلومتره او لګښت یې 1.4 میلیارد افغانۍ دی. کندهار ښاروالي وایي د سړک جوړونې نورې لویې پروژې هم تر کار لاندې لري چې په بشپړېدو سره به یې د کندهار ښار بڼه مثبت لور ته بدله شي. د کال له پیله څخه تر دې دمه پورې کندهار ښاروالي د 14 پروژو کارونه بشپړ کړي دي، هغې ګټې اخیستنې ته سپارلي دي او د 24 پروژو کارونه عملاً جریان لري چې په هغو کې د کندهار ښار 3 لویې پروژې هم شاملې دي. له ډنډ څلورلارې څخه شروع بیا تر باغ پل پورې تقریبا 9.5 کیلومتره اوږدوالی لري او د 80 متره په اندازه سره پراخه کیږي. تقریبا یوه میاشت کیږي چې رغنیزې چارې یې پیل شوي دي. اوس کارونه تقریبا د 10 څخه تر 15% بشپړ شوي دي. پر دې پروژه باندې تقریبا 1.4 میلیارد افغانۍ لګښت راځي او ټولې ساختماني چارې به یې د 1.5 کال په موده کې پای ته ورسېږي. مسؤلان وایي د سړک جوړونې دغو پروژو کې د کیفیت او ټولو معیارونو پام کې نیولو ته ځانګړې پاملرنه کوي. ان شاء الله تعالی 100% دولت ته خپل هیوادوالو ته اطمینان ورکړو چې په ښه کیفیت باندې کارونه روان دي او له دې نه ایسته به ان شاء الله تعالی په ښه کیفیت سره کارونه وي او زموږ ډېره توجه کیفیت ته ان شاء الله تعالی په ښه کیفیت باندې کار. د کندهار ځینې ښاریان وایي د دې پروژو بشپړېدل به دغه ښار ته نوی رنګ ورکړي. هغوی له ښاروالي د نورو پروژو غوښتنه هم وکړه. ډېر خوشحاله یو وروره چې دغه سړکان پراخه شي. دا خو ډېر تنګ سړکان و، ډېر ټکرونه پکې کېدله. اوس ماشاءالله دا د کار په چالان دی چې دا پراخه شي. وروره یو خو ښاریانو ته وسایل جوړېږي، بل وروره دا موټروانانو ته وسایل جوړېږي، ټکرونه کمیږي. عامی مردم این منطقه خیلی شکایت میکردن یک سړک ترانزیتی تقریبا 5 ولایت وصل میکنه. همیشه موترهای بلندتناش از عبور میکنه. بسیار فایده زیاد داره. بر سرک تقریبا 21 متر میشه. هر نوع موتر اینجا که عبور کنه دیگه بعد از اینکه تکمیل شود به خیر خوبی، بعد از دیگه هیچ مشکلات نمیمانه برای مردم. کندهار ښاروالي وایي د میلیاردونو افغانیو بدل کې د سړک جوړونې پروژو کارونه په ښه توګه روان دي او نږدې راتلونکي کې به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي.